بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ دریم نمبر کلاس دی، تھرډ نمبر کلاس دی، تھرډ نمبر لیکچر دی. مونږ دوه کلاسه ډسکس کړي د وکیبلري په حوالې سره. مونږ د وکیبلري سیریز شروع کړی دی. فرسټ نمبر کلاس هم اغوستی، سیکنډ کلاس دا تھرډ نمبر کلاس دی. او په دې کې مونږ تقریبا 2000 وکیبلري به یادو، 2000 ورډز میننګ به یادو، او دا اهم ورډز به یادو، امپورټنټ وکیبلري به یادو. هغه وکیبلري به یادو کوم چې په سپوکن انګلیش کې ویلی کېږي. هغه وکیبلري به یادو کوم چې په کنورسیشن کې ویلی کېږي. هغه وکیبلري به یادو کوم چې د انګلیش اهم حصه اهم پارټ د انګلیشي. هغه وکیبلري سیریز موږ شروع کړی دی. او چې تاسو دا وکیبلري نه درځي تاسو انګلیش نشئ ویلی. که تاسو هر څومره ګریمر سټرانګ وي خو چې ستاسو وکیبلري ستاسو سره نه وي، تاسو وکیبلري باندې نه پوهیږئ، تاسو انګلیش نشئ ویلی. ځکه چې انګلیش ته وایي تا سره به وکیبلري در سره وي. وکیبلري امپورټنټ او ویری امپورټنټ اپار انګلیش. نو موږ د وکیبلري سیریز شروع کړی دی، تھرډ نمبر کلاس دی. په دې کلاس کې موږ بیا ورډز میننګ ډسکس کوو، اهم ورډز به ډسکس کوو. ډېره امپورټنټ وکیبلري ده. نو زموږ څخه فرسټ ون راسه دی ویل. ویل څه ته ویلی کېږي؟ ویل ویلی کېږي خطا. فار ایگزامپل ته چاته وایي چې ویل ډن، شاباس. ویل ډن څه ته وایي؟ شاباس. چاله ډاډ ورکې نو بیا ورته ویلی شي چې ویل ډن، شاباس. فار ایگزامپل زه دا وایم چې زه ته دا وایم چې یو پلی ویل، ته ښه گیم کې، ته په گیم کې ښه گیم کې. یا یو آر سپیکینګ انګلیش ویل، ته ښه انګلیش وی. نو دا ښه چې کله موږ دقه د ویلی کېږي ویل. بل زموږ سره وکیبلري دا ورډ دی ایډونچر. ایډونچر څه ته ویلی کېږي؟ خطرې ته ویلی کېږي. د خطرو سره لوبې کول هغه ته ویلی کېږي ایډونچر. فار ایگزامپل ډریونګ ایټ میډ نایټ واز ان ایډونچر. د نیمې شپې ډریونګ کول د خطرو سره لوبې کول وو. د خطرو سره لوبې کول یا خطرې دې ته څه ویلی کېږي؟ دې ته ویلی کېږي ایډونچر. بل زموږ سره ورډز دی اپروچ. اپروچ څه ته ویلی کېږي؟ اپروچ ویلی کېږي نږدې کېدلې ته. یو چا ته نږدې کېدل، یو ځي ته نږدې کېدل، هغه نږدې کېدلو ته څه ویلی کېږي؟ اپروچ ویلی کېږي. فار ایگزامپل as I approached the car they ran away. څنګه چې زه ګاډۍ ته نږدې شوم هغوی وتښتېدل. as I approached څنګه چې زه نږدې شوم د کار ګاډۍ ته they ran away هغوی وتښتېدل. ran away څه ته ویلی کېږي؟ ran away ویلی کېږي تښتېدلې ته. د یو ځای نه تښتېدل هغه ته ویلی کېږي run away ورته ویلی کېږي. بل زموږ سره ورډز دی کیرفولي. کیرفولي څه ته ویلی کېږي؟ کیرفولي مطلب دی په احتیاط سره. کیرفولي څه مطلب دی؟ په احتیاط سره. فار ایگزامپل I did it carefully. ما دا په احتیاط سره وکړو. keep it on the table carefully. دا په ټیبل باندې په احتیاط سره کېده. نو په احتیاط سره دې ته څه ویلی کېږي؟ carefully. بل زموږ سره ورډز دی کیمیکل. کیمیکل څه ته ویلی کېږي؟ کیمیاوي موادو ته. کیمیکل ویلی کېږي کیمیاوي موادو. فار ایگزامپل it has a lot of chemicals. په دې کې ډېر کیمیاوي مواد دي. کریټ څه ته ویلی کېږي؟ کریټ ویلی کېږي جوړولې ته. یو چیز جوړول، اکاونټ جوړول، د فیسبوک اکاونټ جوړول، د یوټیوب جوړول، دغه ته څه ویلی کېږي؟ کریټ ویلی کېږي. فار ایگزامپل I can easily create any account. زه په اسانۍ سره هر یو اکاونټ جوړولی شم. بل زموږ سره کوم ورډز دی ایول آی. ایول آی څه ته ویلی کېږي؟ ایول آی ویلی کېږي بدي ته. بد نظر ته. ایول آی څه ته ویلی کېږي؟ بد نظر ته ایول آی ویلی کېږي. یا نظر کېدلو ته هم ایول آی ویلی کېږي. فار ایگزامپل you have been afflicted by the evil eye. ته د نظره شوی. you have been afflicted by the evil eye. ته د نظره شوی. بل زموږ سره ورډز دی ایکسپریمنٹ. ایکسپریمنٹ څه ته ویلی کېږي؟ تجربې ته ویلی کېږي. فار ایگزامپل I wanted to do a new experiment. ما غوښتل چې یو نوې تجربه وکړم. نو دغه تجربې ته ویلی کېږي ایکسپریمنٹ. بل زموږ سره دی ورډز کیل. کیل څه ته ویلی کېږي؟ کیل ویلی کېږي مړ کولې ته. یو چیز مړ کول هغه ته څه ویلی کېږي؟ کیل ویلی کېږي. فار ایگزامپل don't kill the house flies. مچان مه مړه کوه.
ډونټ کیل د اینټس میږان مه مړه کوه ډونټ کیل د برډز مرغۍ مه مړې کوه یا فار ایگزامپل زه داسې وایم چې آی کیلډ 2 birds ما 2 مرغۍ مړې کړې دي نو دغه مړ کېدلو ته ویلی کېږي کیل